بسم الله الرحمن الرحیم. د فیسبوک معزز دوستانو سلامونه او احترامات مې ومنئ. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ وئ. مرګلو تیرو درسونو کې موږ how has had او how to has to had to کین کوډ باندې خبرې وکړې. انشاءالله فکر کوم چې درسونه ابتدایي و په هغې کې به ستونزه نه وي، ځکه کمنټونه چې ما څومره ولیدل او میسیجونه څومره ماته راغلي وو په هغې کې دغسې څه سوالونه نه وو مطرح شوي چې زه باید په هغې بحث وکړم. خو how has had دا د لرلو په معنا لري راځي. how has په present tense کې کارول کیږي ځکه اول فرم د فعل دی، او how د پلورال دپاره او has د سینګولر دپاره، او had چې دی د how has دویم فرم دی چې ما درته وویل چې سیکنډ فرم اف ورب همیشه په پاست ټینس کې کارول کیږي، یا په تیره شوي زمانه کې نو had په تیر وخت کې یا تیرې زمانې دپاره کارول کیږي. همداسې کله چې د دې سره to کارول کیږي یعنی have to، has to یا had to، د استعمال له نګاه نه فرق نه کوي، ولې معنا یې فرق کوي. معنا په دې معنا چې دا د باید په معنا راځي، د have to، has to او had to نه د لرلو په معنا. نو بیا هم has to د سینګولر او have to د پلورال د پاره په پریزنت ټینس کې، او had to چې had دویم فرم دی has او have دی، نو had to د باید په معنا په پاست ټینس کې کارول کیږي. انشاءالله هغې کې به ستونزې نه وي. او کین کوډ باندې مو هم خبرې وکړه چې کین کوډ د ګرامر له نګاه نه د ماډل اګزلري دی چې کین د پریزنت ایبیلیټي دپاره کارول کیږي. که زه وایم چې I can speak English، دا دا معنی چې I am able to speak English یا I have the ability to speak English. او کوډ چې دی سیکنډ فارم د کین دی چې هغه په ماضي کې کارول کیږي ځکه سیکنډ فارم همیشه په پاست ټینس کې کارول کیږي. نو مطلب دا چې هغه د پاست ایبیلیټي یا د تیر شوي وخت د قابلیت دپاره کارول کیږي. مثلا چې I could speak English، دا معنا چې I was able to speak English یا I had the ability to speak English. دا معنا چې I cannot speak English now but I could speak English last year. یعنی مخکې مې انګلیسي خبرې کوای شوې خو اوس یې نشم کوی. خو نن چې کوم درس دی مرګلو، هغه اصلا د درس موضوع چې دی indefinite pronouns دی. indefinite pronouns د ګرامر له نګاه نه یعنی مجهول ضمیرونه یا نامعلوم ضمیرونه. نو هغه کرو خو ما طریقه که فکر مو وي داسې دی چې موږ به کله په how many او how much باندې خبرې کولې، نو ما به اول په many او much باندې خبرې وکړې، بیا به how many او how much هغه مرکباتو ته لاړو. نو اوس چې کوم indefinite pronouns دي هغه به تشریح کوو، په هغې باندې به خبرې کوو. مرګلو چې څومره سلام را لیږلی دی ټولو سلامونو ته مخکې له مخکې وعلیکم السلام. مرګلو زه به اوس کمره واړوم تختې ته، خو یو خبره او تاکید بیا هم کوم چې غوښتنه مې دا ده چې د تیر شوي درسونه تکرار شي، ځکه چې ما مخکې درته وویلې چې ما دغه درسونه ځنځري شکل لري. که یو کړی خدای نه که خطا شي نو بیا بعدي درسونو باندې پوهېدل یا د هغو تعقیبول لږ ستونزمن څه چې ډېر ستونزمن وي. نو ځینې مرګلې زه ګورم چې هغه یعنی پخواني درسونه یې نه دي تعقیب کړي، نو بعدي درسونو کې به طبعا ستونزې وي. نو غوښتنه مې دا ده چې پخواني درسونه تکرار شي مرګلو، ځکه چې ټینسونه ډېر مهم دي. ما چې څلور موارد چې سنټنسز او جملې او ټینسونه، انفارمیشن کویشن او د ایکشن سچویشن باندې دغه څلور اړخونه چې موږ تدریس کړي دا ډېر مهم دي، د ټولو بعدي درسونو اساس کیدای شي. نو اوس مرګلو ځکه دا وایم چې زه کله اوس خبرې کوم موږ سینګولر ناون، پلورال ناون، کاونټیبل ناون، انکاونټیبل ناون دغه موارد مو ویلي دي. اوس چې کله زه خبرې کوم زه هماغه اصطلاحات چې موږ ویلي دي هغه کاروم. نو که تاسې تیر شوي درسونه تکرار کړي وي مطمئن یم چې کومه ستونزه به نه وي، او که تکرار شوي نه وي طبعا ستونزې به وي. نو غوښتنه مې دا ده چې تیر شوي درسونه تکرار شي. نن مرګلو indefinite pronouns یا نامعلوم یا مجهول ضمیرونه وایو. نو زه به واړوم کمره تختې ته او درس به شروع کو، بیا به انشاءالله وروسته خبرې کو. مرګلې چې څومره وایي چې ستا درسونه تعقیبوو نړۍ مننه. مرګلو درسونه تعقیبوئ، دې ترڅنګ دغه نورو مرګلو سره هم شیر کوئ چې هغه هم ورنه مستفید شي. ښه مرګلو درس به شروع کو. فکر کوم چې دا کونج کې رڼایي دی، زه به د دې په خاطر چې د رڼایي ورکه شي دغه ګروپ ته به لږ تغییر ورکړم. فکر کوم اوس سم شو. مرګلو نن د مارچ یا دریمې میاشتې هغه تاریخ دی د 11. نو د مارچ یا دریمې میاشتې 11 تاریخ د 2000
19 کال. اوس مرګلو مخکې د دې نه چې زه indefinite pronouns ته داخل شمه د quantifiers د determiners باندې یو څو خبرې کوم چې ما هلته موضوع لیکلې ده. اول زه مرګلو په some او any باندې خبرې وکړم. some او any دا څه معنا؟ some او any معنا چې موږ تاسو پښتو کې لکه ووایو چې داسې به ووایو چې ځینې. some یا any دا معنا چې ځینې یا بعضې ځینې یا بعضې. نو some او any دواړه د ځینې یا د بعضو په معنا راځي. مثلا زما ځینې مرګلي په ښه موقف کې دي، ځینې مرګلي مې ښه هلکان دي. نو مطلب دا چې سم او any ځینې په معنا راځي. نو مخکې مرګلو تاسو ته ما ویلي و چې کله دوه کلمات په انګلیسي کې د واحده معنا ورکوي نو دا طبعا یو تفاوت په دې کې موجود وي، یو فرق وي. نو اوس به دا ووایو چې د سم او any څه فرق دی چې دواړه یو معنا لري. نو فرق یې څه شی دی؟ نو فرق مرګلو دا دی چې سم دا په مثبته جمله کې راځي، affirmative sentence. سم چې دی همیشه په مثبته affirmative sentence کې کارول کیږي، یا positive sentence چې کله سنس یا هغه معنا positive وي نو positive کې سم کارول کیږي. او ځینو مواردو کې دا ده question یا interrogative sentence یا question یا سوالیه کې کارول کیږي. خو په دوه مواردو کې سوالیه کې یا دا چې offer وي offer او دا یا دا معنا چې request وي. وبخیر request دا Q دی REQEUES request. نو مرګلو سم تاسې همیشه په affirmative sentence کې کاروئ چې کله معنا positive یعنی مثبته جمله کې سم کاروئ. خو ځینې وخت کې question یا سوالیه کې کارول کیږي کله چې ته offer یا بل چاته یو شی وړاندې کوي، تجویز یا پیشنهاد کوي، ته تقریبا تجویز یا دا معنا چې ریکویسټ ته د بل چا نه یو شي غوښتنه کوي. غوښتنه مطلب دا ریکویسټ دا معنا چې ته غوښتنه کوي، آفر دا معنا چې بل ته یو شی وړاندیز او تجویز یو شی وړاندې کوي. سم دا او any مرګلو دا چې دی دا همیشه په دوه مواردو کې کارول کیږي. دا په نیگیټیو کې یعنی منفي جمله کې او انټراګیټیو یا کوېشن کې دا همیشه په نیگیټیو او انټراګیټیو سنټنس کې any کارول کیږي. any هیڅکله په افرمیټیو سنټنس کې نه کارول کیږي مرګلو. خو که وکارول شي معنا بیا بل معنا لري، زه هغې باندې خبرې کوم. خو نو any به تاسو همیشه په انټراګیټیو سنټنس او په نیگیټیو سنټنس کې کاروئ او سم همیشه په افرمیټیو کې. خو خاص په د دوه مواردو کې چې کله آفر وي یا ریکویسټ وي نو بیا تاسو په کوېشن یا انټراګیټیو سنټنس کې کاروئ شئ. خدای دې وکړي چې دې نه پوه شوې. زه اوس درته مثالونه راوړم مرګلو، چې مثال راوړم بیا ښه پې پوهېږئ. تخته وړه دی، زه مجبور یم چې د لاندې هغه پاکم. زه وایم I have some pens. زه ځینې قلمونه لرم. دا جمله مثبته دی نو سم مو وکارولو. any نشم کاروی. any نشم کاروی. I have some pens. زه ځینې قلمونه لرم. خو مخکې د دې نه چې دې ته لاړ شم مرګلو بله خبره سم او any چې د اوس مو وویلې سم any دا هم countable nouns ښیي، countable nouns او هم uncountable nouns یا non-count nouns. مرګلو موږ تاسو ناون په باره کې خبرې کړې دي، سینګولر ناون، پلورل ناون، مفرد او جمع اسم. دې ترڅنګ شمیریدونکي نه شمیریدونکي نومونه. نو سم او any هم د countable nouns هم د uncountable nouns دپاره کارول کیږي. یعنی هم د count noun هم د non count noun دپاره کارول کیږي. که شمیریدونکي وي که نه وي شمیریدونکي. دا د سم او any دویم جز.
خدای دې وکړي چې په دې باندې پوه شوي وای. یو مې دا وویلې مرګرو چې سم همیشه په مثبته جمله کې ولې په سوالیه کې فقط چې آفر او ریکویسټ کارول کیږي. اني همیشه په نیگیټیو انټراګیټیو کې په مثبته افرماتیو سنټنس کې نه کارول کیږي. دویم مې دا وویلې چې سم او اني په کاونټیبل او نان کاونټ یا ان کاونټیبل ناون دواړو کې کارول کیږي. هیڅ مشکل نشته که شوګر واټر وي او یا که بوایز فرینډز او ګرلز دغسې شیان وي که شمېرېدونکي وي که نه. دی دویم. دریم مرګرو دغه سم او اني سم او اني دا همیشه دا چې انکاونټیبل ناون وي نو انکاونټیبل ناون خو جمع کیږي نه خو په نورو مواردو کې دا د پلورل دپاره کارول کیږي. یعنی ډیر محدود که سینګولر دپاره وکارول شي ولې نه کارول کیږي. دا سم او اني تاسې به همیشه د کله چې کاونټیبل ناون وي نو پلورل کاونټیبل ناون به تاسې اچوئ. پلورل countable noun. خدای دې وکړي دې خبره نه پوه شوي یعنې singular countable نه. کله چې noun countable وي نو تاسې plural countable noun واچوئ نه singular. اوس راځم مثالونو ته. مثالونو کې به تاسې ښه پوه شئ. اوس زه وایم چې I have some water. زه ځینې اوبه لرم. یو څه اوبه لرم. نو د واټر چې دی مرګلو دا نان کاونټ ناون دی. نان کاونټ ناون یعنی نه شمېرېدونکی نوم دی. نو موږ ورته سم کاروای شو. جمله مثبته دی انې نه شو کاروای ځکه مثبته جمله کې سم راځي. که زه ووایم چې I have some friends. زه ځینې ملګري لرم. په چېرته I have some friends in USA په امریکا کې. زه په امریکا کې ځینې ملګري لرم. نو دغته به تاسې څه شی ور واچوئ؟ ایس واچوئ. ځکه چې مرګلو ما درته وویل چې سم کله چې ناون کاونټیبل شي نو تاسې به پلورل کاونټیبل ناونز استعمالوئ. ځکه فرینډ دا شمېرېدونکی نوم دی. فرینډ ملګری فرینډز نو دا به تاسې څه شی کوئ؟ پلورل کوئ. ځکه چې سم ما درته وویل چې کاونټیبل ناونز وي نو پلورل تاسو خو دغه نان کاونټ یا ان کاونټیبل ناون دا پلورل کوای نه شئ. مثلا I have some waters. زه لږې اوبهګانې لرم. اوبه وي داسې خو ویلی نه شئ. تاسې خو واټر ته ایس ور اچوی نه شئ. نو I have some water. I have some friends in United States. I have some friends in Afghanistan. I have some classmates in Afghanistan. خو دا او بل ما درته وویل چې مرګلو دا همیشه په مثبته کې کېږي. سوالیې کې ما درته وویل چې کله ته چاته یو وړاندیز لرې زه تاته وایم Do you want آیا ته غواړې some ځینې coffee? Do you want some coffee? آیا ته ځینې ګوره دا سوالیه دی خو ما درته وویل چې کله چاته یو پیشنهاد یو شی وړاندې کوي نو تاسو کولی شئ چې سم په سوالیه کې دا آفر دی. دا یو چاته یو شی آفر کوي وړاندې کوي. Do you want some coffee? نو تاسو سم په داسو مورد کې استعمالولی شئ. یا یو چا نه غوښتنه کوي. مثلا زه وایم چې can you give me some water? ځینې اوبه راکولی شي. Can you give me some water? دا مرګلو سوالیه دی خو سم مې وکارولو ځکه چې دا یو چا ته ریکویسټ دی. یو چا نه غوښتنه دی. Can you give me some water? یعنی ځینې اوبه راکوی شي. نو په دغه دوو حالتونو کې چې کله آفر وي یا کله چاته یو شی وړاندې کوي یو چا نه یو شی غواړي نو په دغه سیستم کې تاسې سم په انټراګیټیو یا کوېسچن کې هم استعمالوی شئ. ایوب خان وروره سیم مالکه سم بعضې یا ځینو ته وایي بلکل صحیح دی خو سیم یو شان ته وایي ای نه دی او دی SOMESAM نه دی. سیم یو شان ورته مرګلو دام دي چې په ده او اني ما درته وویل چې منفي او سوالیه کې استعمالیږي. منفي او سوالیه کې زه وایم Do you have آیا ته لرې any ځکه چې دا سوالیه دی. Do you have any friends? آیا ته ځینې ملګري لرې in USA په امریکا کې USA. Do you have any friends? Do you have any friends in the United States of America? داسې نشي ویلی مرګرو چې do you have some friends. داسې نشي ویلی ځکه چې د جمله چې دی انټراګیټیو سنټنس یا سوالیه دی نو تاسې به د سم په ځای any وایئ.
any? Do you have any books? Do you have any water? Do you have any? كدلتا any واچوي مثلا non count noun. Do you have any water? ځینې یعنې ته اوبه لرې نو تاسې کولی شئ چې دا do you have any water؟ یا په negative sentence کې I don't have زه نه لرم I don't have any دا منفي دی په منفي کې د some په ځای any I don't have any books زه ځینې کتابونه نه لرم ښه ما درته وویل چې کله د any نه شاته د noun چې وي دا به جمع راځي واټر خو ځکه جمع نه چې دا uncount دا نه شمېرېږي خو چې کوم شمېرېدونکي یا countable nouns وي هغه به څه وي هغه به plural وي مرګلو هغه تاسې plural وکاروئ ښه اصلا د some او any دا زما د درس موضوع نه دی مرګلو زما د درس موضوع indefinite pronouns دی چې هغه شاته شروع کوم خو دا مخکې د دې نه چې هغې موضوع ته داخل شم ښه ده چې تاسې په some او any باندې هم پوه شئ کنې زما د اصلا د درس موضوع دا نه دی ښه دویم اوس some any نه پوه شو مرګلو دې باندې سرسري بحث کوو ځکه د درس موضوع مې دا نه دی او دې تر څنګ ما یو بل شی نو په نمټه کړی نو مرګلو که متوجه وی ما تاسو ته ویلي و چې نیګیټیو جملې په څلور قسمه دي افرمیټیو نیګیټیو انټراګیټیو نو تاسو ته ما په منفي جمله کې ویلي و چې منفي جمله کې ناټ راځي ما ته وی چې منفي جمله به څنګه پیژنئ دغه کونج کې هغه وخت کې ما درته ولیکل چې دلته به ناټ یا نو یا نیور یا تقریبا نان دغه څلور کلمې چې کله استعمال شوي وي نو د جمله منفي وي موږ ناټ ویلی دی خو تر اوسه نو موږ نه و ویلی نیور مو نه دی ویلی نیور په پرفیکټ ټینسونو کې او دا هم پاتې دی نو ناټ مو ویلی دی نن به نو هم په منفي کې استعمالیږي جمله منفي وي نیګیټیو سنټنس مثلا که زه ووایم I have زه لرم no books هیڅ کتابونه دا معنا چې I don't have any books زه هیڅ کتابونه نه لرم I have no books نو دا نو ته به فکر کوې چې د جمله مثبته دی خو د جمله مثبته نه دی نو کارول شوی I have no friends in United States زه په امریکا هیڅ ملګري نه لرم I have no books زه هیڅ کتابونه نه لرم نو د ناټ په ځای کارول کیږي دا منفي ښیي I have no books I have no brothers زه هیڅ ورونه نه لرم نو تاسې به وایو چې I have no brothers یا she has no sisters هغه هیڅ خویندې نه لري چې شی she has no sisters هغه هیڅ خویندې نه لري ښه نو دا نو و چې دغه موږ د درس موضوع وه ما درته ویلې چې دا او دې تر څنګ بله موضوع چې وه چې ما انتخاب کړې ملګري موږ مخکې ویلې دی every دا معنه چې هر یا هره موږ مخکې هم دا ویلی دی چې که فکر مو وي ملګرو موږ به وی چې every day every night every week هر هفته هر ورځ every Monday هر دوشنبه نو که زه وایم چې every student I like every student زما هر شاگرد خوښیږي I like every student هر شاگرد یا I like every student زما هر شاگرد خوښیږي یا زما هر شاگرد خوښیږي نو every day هر ورځ I go to school every day زه مکتب ته هر ورځ ځم I see my friend every Thursday زه خپل ملګری هره پنجشنبه ګورم نو every څه معنی هر یا هره د مؤنث دپاره هر او د مذکر دپاره هر په پښتو کې البته چې موږ وایو خو اصلا اوس ځمه ملګرو خپل درس ته دا یو مقدمتي خبرې وي چې خپل درس ته مې ځان برابر کړو ځکه چې
دا هغه څه و چې تاسې څه نه څه باید ورسره اشنا شئ مخکې د دې نه چې زه خپل اصلي درس شروع کړم. نو اوس زه خپل درس شروع کوم ملګرو. ما درس موضوع دی indefinite pronouns. indefinite pronouns. دا هسې مقدمتي خبرې وې ملګرو. خدای دې وکړي تاسې په پوه شوي وئ. indefinite pronouns. ښه indefinite دا معنی ملګرو چې دا مجهول. definite دا معلوم او indefinite نامعلوم. مجهول دا معنی ملګرو چې نامعلوم. نامعلوم ضمیرونه. ګورئ ملګرو ضمیر هغه څه ته وایي چې د اسم په ځای کارول کیږي. لکه هی شي ایټ آی وی دا ټول ضمیرونه دي ځکه اسم په ځای. که زه وایم چې علي از ا سټوډنټ علي په ځای اسم دی. که زه وایم چې هی از ا سټوډنټ د هی ضمیر شو ځکه چې د اسم علي په ځای وکارول شو. خو دا definite pronouns دی. indefinite pronoun نامعلوم ضمیرونه یعنی د اسم په ځای کارول کیږي خو د ضمیرونه مجهول دي. هیڅ معلوم نه دي. نو ما ولې تاسو ته سم any no every دا شیان مخکې وویلې دی دې په خاطر چې اصلي اوس په دې موضوع کې کارول کیږي. ښه څنګه کارول کیږي؟ داسې کارول کیږي. زه به درته ووایم ملګرو سم مثلا اول به سم او any درته ووایم. سم any سره ملګرو چې کله one یا body دا راشي دې معنا بدلیږي. someone یا somebody anyone یا anybody. دا څه معنا؟ any someone somebody anyone anybody معنا یو څوک یو څوک یو څوک. دا معنا چې یو څوک یو چا یو څوک دا مثلا ضمیرونه دي خو مجهول نامعلوم ضمیرونه دي. زه سم ون یا سم باډي دواړه یو معنا لري خو فرق چې شی دی ملګرو. سم ون یو څوک یا یو چا، سم باډي یو څوک یا یو چا. خو فرق چې شی دی فرق دا دی ملګرو چې دغه سم باډي د انفارمل دی. چې شی دی انفارمل یا غیر رسمي. چې شی غیر رسمي داسې رسمي نه دی. او someone دغه رسمي دی. دا نسبتا ښه دی چې وکارول شي نسبت باډي ته. ځکه دا ډېر لکه ځینې امریکایان وایي ای what's up باډي ای what's up brother چې وایي ای what's up brother داسې وایي چې what's up باډي څه خبرې دي باډي. نو باډي غیر لکه هیلو او های ترمنځ چې څنګه فرق دی همداسې د someone او somebody ترمنځ هم فرق دی. نو زه وایم چې someone یا somebody یو څوک. خو ملګرو فکر مو وي چې سم ما درته وي چې مثبته کې استعمالیږي نو somebody someone به مثبته کې استعمالیږي په منفي کې نه یا په سوالیا کې نه. ښه زه ووایم چې I saw someone in the city yesterday. پرون مې یو څوک په بازار کې ولیدل. یو څوک. نو چې دا څوک و دا معلوم نه دی یعنی مجهول یعنی نامعلوم دی. دا کس نامعلوم دی. یا زه ووایم someone خو یو شي ته مو فکر وي ملګرو یو شي ته ډېر فکر مو وي چې ما درته وویل چې سم او any دا دواړه د جمع دپاره کارول کیږي. خو کله چې someone یا somebody مو وویلې دا همیشه د سینګولر دپاره کارول کیږي. چې شي دپاره؟ سینګولر یا مفرد دپاره. نو چې مفرد دپاره کارول کیږي دا معنی چې شاته کوم ورب کارول کیږي ورب به د مفرد وي. یو دا ډیره مهمه خبره و ملګرو. یو دویم دا چې دا همیشه د پیپل یا د اشخاصو دپاره کارول کیږي. اشخاص همیشه. زه اوس ووایم someone یو چا. someone is knocking the door. knocking the door یو څوک دروازه ټکوي. someone is knocking the door یو څوک دروازه ټکوي یعنی اوس لګیا دی دروازه ټکوي. نو someone ملګرو دا کوشش وکړه چې دې پسې داسې someone is knocking the door یا somebody چې څه somebody is knocking the door هیڅ فرق نه کوي. خو ما درته وویلې چې somebody انفارمل دی someone بیا فارمل رسمي دی.
someone is knocking the door یا somebody is knocking the door is مثلا یو چا سره مثلا تا کار باندې یو اداره کې ته ورته وایي چې I will call someone I will call someone زه به یو چا ته زنګ ووهم یو چا ته دغه یو چا ته دغه ضمیر چې تا یو چا یې په ځای راوستو دا معنی چې دا نامعلوم دی مجهول دی داسې تا ونه ویل چې زه به علي ته زنګ وایم یا محمود ته زنګ وایم یا محمد ته زنګ ته چې زه به یو چا ته I will call someone I will call somebody نو یو څوک دلته یو چا درته ولیکمه نو ښه به شي ښه someone somebody دوی خبرې مرګلو درې خبرې یو خبره دا چې someone somebody دا د اشخاصو دپاره کارول کېږي خاص د شخص دپاره یو دویم دا چې دا همیشه someone somebody د مفرد دپاره someone is دلته r نشئ کاروی ځکه چې ما درته ویل چې همیشه به ورب چې شی وي ورب به مفرد وي ځکه دا د مفرد دپاره کارول کېږي جمع دپاره نه someone is دا هم نشي دوې خبرې دریم دا چې مرګلو ما درته وویلی چې دا همیشه سم په مثبت کې کارول کېږي په چی جملې کې په مثبته جمله کې اوس دویم مرحلې ته داخلیږم چې هغه any دی anyone anybody مرګلو هیڅ فرق نه کوي ما درته ویلې چې any په منفي او سوالیه کې نیگیټیو انټراګیټیو کې کارول کېږي نو کله چې any په نیگیټیو انټراګیټیو کې کار کېږي نو anyone یا anybody په منفي او یا سوالیه کې کارول کېږي او فرق چې څنګه د someone somebody دی همداسې د anyone anybody دی یعنی anyone فارمل دی anybody انفارمل دی هیڅ فرق نه کوي نوره دواړه په نیگیټیو او انټراګیټیو کې کارول کېږي او مثبته کې نشي کارول کېدای مثلا معنا خو واحده معنا ده هیڅ فرق نه کوي که زه ووایم زه به د مارکر فکر کوم چې رنګ یې هغه دی زه به دا وکاروم I don't know دا منفي دی I don't know مرګلو دا معنی چې زه نه پوهېږم او یا زه نه پیژنم I don't know you زه تو نه پیژنم چې ته څوک I don't know English زه په انګلیسي نه پوهېږم نو پوهېدل او پیژندل دواړو ته نو وایي I don't know him زه هغه نه پیژنم I don't know anyone I don't know anyone زه هیڅوک هم نه پیژنم ګوره مرګلو دا یو څوک دغه هیڅوک شو چې شی شو چې دې سره شو هیڅوک ځکه جمله منفي شوه دلته ناټ راغلی I do not know anyone in Afghanistan in Kabul I don't know anyone in Kabul زه په کابل کې هیڅوک نه پیژنم نو مرګلو جمله منفي ده تاسو someone نشئ ویلی I don't know anyone in Kabul یا I don't know anybody چې say anybody ما درته ویلی چې anyone یا anybody نو دا تاسې کاروای شئ خو جمله منفي دی تاسې داسې نشئ ویلی I don't know someone in Kabul نه I don't know anyone in Kabul I don't know anybody in Kabul ځکه جمله منفي دی په منفي کې سم نه کارول کېږي any کارول کېږي یا سوالیه Do you know آیا ته پیژنې anyone یو څوک یا anybody دواړه چې کوم خوان درکوي هغه Do you know anyone in Kabul آیا ته په کابل کې یو څوک پیژنې Do you know anyone in Kabul یا Do you know someone in Kabul آیا ته someone in Kabul دا غلط Do you know anyone in Kabul یا Do you know anybody in Kabul someone یا somebody به نه کاروئ ولې ځکه چې انټراګیټیو سنټنس دی انټراګیټیو سنټنس کې any کارول کېږي نه سم په افرمیټیو سنټنس کې خدای دې وکړي چې مرګلو په دې پوه شوي وای someone somebody یو څوک anyone anybody یو څوک someone د somebody سره فارمل انفارمل کې anyone anybody فارمل انفارمل کې فرق او بل دا چې someone یا somebody په افرمیټیو سنټنس کې anyone یا anybody په انټراګیټیو سنټنس او نیګیټیو سنټنس کې کارول کېږي ښه دا هم شي په دا د اشخاصو دپاره د څه شي دپاره اشخاصو دپاره کارول کېږي خیراشو چې د ځای دپاره ښه دا خو someone او anyone و مرګلو
anyone چې منفي کې کارول کېږي تاسې داسې وشي no او every ته به اوس راشي هغه شی وایو one یا body هیڅ فرق نه کوي دام د اشخاصو دپاره خو نو مرګلو منفي کې د جمله نو اصلا منفي لکه not every من هر یو everyone یا everybody زه وایم I know زه پیژنم no one چی شی no one یا nobody in کابل زه په کابل کې هیڅوک نه پیژنم I know زه پیژنم nobody هیڅوک in کابل په کابل کې دا معنی چې زه په کابل کې هیڅوک نه پیژنم دا معنی چې I don't know anybody in Kabul یا I know no one in Kabul no one یا nobody هیڅ فرق نه کوي I know everybody یا everyone in Kabul زه په کابل کې هر څوک پیژنم I know everyone in Kabul یا I know everybody in Kabul نو مرګرو ډیر اسانه جملې دي هیڅ مشکل نشته په دې کې نو someone somebody anyone anybody no one nobody everyone everybody د ټوله د اشخاصو لپاره کارول کېده ما درته وویل چې ټوله مفرد لپاره څه شي لپاره مفرد singular به تاسې لیکوئ singular plural نشئ کاروئ دویم ښه some اخو اشخاص وو any no every دغه څلور مخکې مې د اشخاصو دپاره کارول اوس د ځای دپاره where somewhere anywhere دا معنی چې یو چیرته یو چیرته نو چې یو چیرته شو مرګرو تاسې خپله پوهیږئ چې دا د ځای دپاره کارول کېږي د څه شي دپاره place یا ځای دپاره ځای شخص دپاره نه کارول کېږي somewhere anywhere فرق څه دی فرق دا ده چې دا په somewhere یو چیرته په مثبته جمله کې ځکه سم په مثبته کې anywhere دا معنی چې په منفي او سوالیا کې ځکه چې any په نیگیټیو انټراګیټیو کې nowhere هیڅ چیرته nowhere هیڅ چیرته everywhere هر چیرته everywhere هر چیرته somewhere یو چیرته په مثبته کې anywhere یو چیرته په منفي سوالیا کې nowhere هیڅ چیرته په منفي کې استعمالیږي everywhere هر چیرته څومره اسانه جمله دی مرګلو زه وایم I saw you somewhere ته مې یو چیرته لیدلی I have seen you somewhere ته مې یو چیرته لیدلی دا چې چیرته د لوکیشن معلوم نه دی مجهول دی indefinite pronoun دی کنه زه به وایم چې I saw you I have seen you many times somewhere I forgot where but somewhere یعنی معنی یې شوي دی چې چیرته خو یو چیرته مې لیدلی ډېر ځلې مې لیدلی مثلا زه وایم چې I will meet you tomorrow somewhere سبا به در سره یو چیرته ملاقات وکم دا چې چیرته د لوکیشن معلوم نه دی somewhere خو anywhere په منفي او انټراګیټیو کې مثلا زه تاته وایم I have not visited my friend anywhere ما د خپل مرګلي سره هیڅ چیرته هم نه دی لیدلی ځکه منفي کې چې شی کارول کېږي any I have not seen you anywhere وبخی چې پرفیکټ ټینس مې استعمال کړو پرفیکټ ټینس موږ نه دی ویلی نو زه به ګزاره کوم په هغه ټینسونو هکله چې نه مو ویلی زه به پاست ټینس لیکم I did not past tense simple past I did not see you یا I did not visit you یا I did not see you مثلا ما ته نه یې لیدلی anywhere هیڅ چیرته I did not see you anywhere ما ته هیڅ چیرته هم نه یې لیدلی ما ته هیڅ چیرته ښه بیخي مې یعنې لیدلی نه یا did you visit him آیا تا د هغې سره ملاقات شوی دی anywhere یو چیرته did you see him anywhere interrogative sentence دی نو ځکه any مې استعمال کړو good job I will meet you somewhere زه به یو چیرته در سره ملاقات وکړم معلوم نه دی چې چیرته somewhere جمله مثبته دی somewhere
I will meet you somewhere. ډیره ښه جمله زه به I will meet you I will meet you زه به در سره ملاقات وکم somewhere زه به یو چیرته در سره وګورم دا چې چیرته دا معلوم نه دی I will meet you somewhere زه به یو چیرته در سره وګورم I will meet you که دا سم زه لرې که مرګلو I will meet you nowhere هیڅ چیرته به هم در سره ونه ګورم nowhere I will meet you nowhere زه به هیڅ چیرته در سره ونه ګورم I will meet you everywhere زه به هر چیرته در سره وګورم everywhere هر چیرته ځکه دا د هر را په معنا راځي ښه ګوره زه اوس بله جمله ووایم I see زه ګورم I see my teacher زه خپل استاد ګورم چیرته everywhere I see my teacher everywhere زه خپل استاد هر چیرته ګورم دا چې چیرته معلوم نه دی خو هر چیرته زه کوم ځای وخیم I did not see you anywhere ځکه جمله منفي دی نو سم به بیا نه کړی وای anywhere good job I didn't see you anywhere ما ته هیڅ چیرته هم نه یې لیدلی I see you everywhere لکه زه وایم چې خدای پاک هر چیرته دی الله یا God is everywhere خدای پاک هر چیرته دی God is everywhere ښه مرګلو دا ډیره خوندوره او د څه شي لپاره کارول کیږي somewhere anywhere nowhere everywhere somewhere anywhere یو چیرته خو سم په affirmative sentence کې anywhere په negative interrogative sentence کې nowhere هیڅ چیرته دا جمله منفي دی اصلا everywhere هر چیرته دا په هغه کې خو مهمه خبره دا د مرګلو چې دا singular verb ورسره استعمالوي I see لکه somewhere anywhere ښه د ټوله singular ښه اوس راځو مرګلو بل ته everywhere is our God everywhere is Allah ښه اوس دا خو مرګلو place و person اشخاصو دپاره مو وویلې او place یا لوکیشن دپاره مو وویلې اوس بل څه وایو some any no every دا څلور څه دغونه خلاصونه لرو یو وارې مو وویل چې someone یا somebody anyone anybody no one یا nobody everyone یا everybody بیا مو وویل چې somewhere anywhere nowhere everywhere اوس شی وایو اوس شیانو دپاره څه شي شیانو دپاره think شي ته څه وایي think something anything څه معنا یو څه something په affirmative sentence کې ځکه some anything په negative interrogative sentence کې یو څه یا هیڅ وبخښئ مرګلو فکر کوم چې څه هغه کې خلل واقع شو په دا ویډیو کې مرګلو صحیح دی چې ویډیو 38 دقیقو ته رسېدلی دی خو زه مرګلو خواهش دا و چې باید زیات تمرکز په وخت ونه شي زیات تمرکز په درس باندې وشي نو وبخښئ خیر دی که د ویډیو لږه اوږده شوه زه به موضوع ختمه کړمه زه به موضوع ورسوم اخره پورې نو ښه اوس مرګلو something anything یو څه nothing معنی هیڅ everything معنی هر څه نو دا اوس څنګه something په مثبته I have something in my pocket زه مې په خپل جوب کې یو څه لرمه دا چې څه شی دی هغه معلوم نه دی ځکه ضمیر indefinite pronouns دی ضمیر مجهول دی نه معلوم دی ښه I have ښه اوس که زه وایم چې هیڅ شی نه لرمه هیڅ شی منفي جمله د any مې استعمالولی شم any مې استعمالولی شم یا داسې ولیکمه nothing داسې ویلی شم I have nothing in my pocket. I have nothing. یعنی هیڅ شی. I have nothing in my pocket. زه هیڅ شی په خپل جیب کې نه لرم. یا any استعمالولی شي. any استعمالولی شي. هیڅ خبره نشته. څنګه به استعمالوي؟ ځکه چې any خو بیا په منفي کې استعمالیږي. نو دا simple present tense دی. simple present tense کې I do not. یا I don't have
زه نه لرم anything ځکه جمله څه شوه منفي شوه چې منفي شوه نو بیا anything استعمالوو د something په ځای ځکه خو مثبته کې I don't have anything in my pocket په جیب کې مې یو شی نه لرم هېڅ شی نشته ښه که اوس ووایم چې آیا په جیب کې د یو شی لرې نو څنګه به do you have anything in your pocket do you have anything in your pocket څومره اسانه دی do you have بیا به دلته وایم ځکه do بسار ته کمه کنه ځکه طریقې خو مو زده کړي دي do you have آیا ته لرې anything in your pocket ځکه ما جیب کې نه دا به څه کو your کو do you have anything in your pocket the full stop به څه کو question mark ته به بدل کو do you have anything in your pocket آیا ته دې په جیب کې یو شی لرې yes I do yeah no I don't have anything in my pocket I don't have anything in my pocket no you have everything in your pocket نه ته دې په جیب کې هر شی لرې you have everything in your pocket yeah yes I have everything in my pocket زه په جیب کې زه هر شی په جیب کې لرم I have everything in my pocket do you have anything in your pocket خالد وفا صاحب اخر کې question mark ورچوه زه دغه شیانو سره ډېر حساسیت لرم چې اخر کې د punctuation سره question mark full stop capital او small ده نو do you have anything in your pocket ډېره بهترینه جمله دې جوړه کړې خو دې په خاطر ستاسې د زده کړې وخت دی نو چې زده کړې وخت دی د question mark د capital letter دغه period یا full stop دا شیان ټول مراعات کوئ do you have anything in your pocket اخر کې question mark خالد وفا صاحب ورواچوه ښه ډېره ښکلې جمله نو اوس something anything nothing everything somewhere anywhere nowhere everywhere somebody یا someone anyone یا anybody no one یا nobody everyone یا everybody ها دا خو الحمدلله ټول خلاص اوس مرګلو یو بله مختصره خبره کومه صحیح ده چې ویډیو وګدیږي خو یو خبره بله مختصره کومه هغه دا چې ها مرګلو عمومي خبره یو دا چې مثلا د سم یا any دا چې راشي one سره یا someone یا somebody نو someone یا anyone مثلا کنه anyone یا any دا ټول مو چې وویلې نو اوس سوال دا دی چې آیا دا یو ځای ولیکو که لرې لرې ولیکو یعنی سم داسې ولیکو یو سپیس ورکو one داسې ولیکو یا any داسې ولیکو سپیس ورکو one داسې ولیکو که دغه داسې پیوست ولیکو او که داسې لرې ولیکو کوم صحیح دی مرګلو همیشه سپیس ورکئ ځکه سپیس ورکئ که تاسې سپیس ور نه کوئ دا به غلا شي نون داسې به وایي نون بیا غلطېږئ نو یې دې په خطر چې غلط نشئ ځکه دغه دا په او ختم شوی دی او دا په او شروع شوی نو کله چې تاسو سپیس ور نه کوئ د ډبل او راځي تاسې بیخي ګنګس کېږئ نو دې په خاطر چې ګنګس نشئ خاص نو ون ته سپیس ورکړئ نو ون ته سپیس ورکئ دغسې یا داسې که ډیش ورکوئ نوره ټوله یو ځای ولیکئ بیل بیلې ما لیکئ بیل بیلې ما لیکئ مثلا anywhere داسې ما لیکئ داسې ما لیکئ anywhere داسې ولیکئ یو ځای ولیکئ پوه شوې دغه خبره وه یو مرګرو یو بله خبره هم درته کومه هغه دا چې د anyone یا anybody مثال anything دا شیان anywhere دا په مثبته کې که راشي څه فرق کوي مرګلو مثبته کې ما درته وایي چې any هیڅ کله په مثبته کې نه کارول کیږي خو کله چې د indefinite pronouns په صفت وي نه کارول کیږي خو که pronoun indefinite نه یو بله معنا ورکړي بیا کارول کیږي یعنی anyone د بلې معنی په ځای بله معنا افاده کې بیا کارول کیږي مثلا anyone که زه وایم یا anywhere یا anybody یا anything دغه anyone وي یا ښه داسې به ولیکم any که دا چېرته دی one سره راشي anyone یا anybody دا دواړه یو ځای یا د anywhere یا anything مرګلو دا په مثبته کې مرځي خو معنی هغه نه وي معنا بله معنا چې مثبته کې دا راشي دغه بیا د every په معنا راځي every
مرګلو خدای دې وکړي چې دغه ټکي ته د درس موضوع نه دی خو تاسو ته سوال پیدا نه شي یو ځای کې به سوال درته پیدا شوی وي بیا به دغې ستونزې سره لاس او ګریوان او سوال پوښتنه به وي نو دې په خاطر چې تاسو پوښتنه وکړئ زه درته ځواب درکوم هغه دا چې ما درته ووي چې any همیشه په نیگیټیو انټراګیټیو کې استعمالیږي هیڅ کله په ژوند کې دا په افرمیټیو یا مثبته جمله کې نه استعمالیږي خو که چیرته په مثبته کې استعمال شو دا بیا هغه معنا د لاسه ورکوي دا یو بله معنا افاده کوي چې څه معنا دي یعنی any د every معنا ورکوي هر everyone یا everybody یا anyone anybody یو معنا لري everyone هر څوک یا anyone هر څوک په مثبته کې البته anywhere هر چیرته یا everywhere هر چیرته everything هر شی یا anything هر شی خو په مثبته کې مرګلو په منفي سوالیا کې نه په منفي سوالیا کې هغه معنا لري چې یو څوک یو چیرته یو شی یو څه خو په مثبته کې د every معنا anything یعنی دا معنا چې everything کله چې any په مثبت کې راشي ګوره زه درته یو مثال ولیکم یو مثال I have زلرم I have anything وګوره سپیس مې ورکړو هغې کې ما سپیسونو کار نه کولو I have anything زه هر شی دا معنا دا څه معنا دا معنا چې I have everything نو ما درته وی چې کله any په مثبته کې راشي دا معنا به د مثبته کې any نه کارول کیږي خو کله چې any په مثبته کې وکارول شي دا د every په معنا راځي یعنی معنا یې بدله شه هر I have anything زه هر شی لرم دا معنا چې I have everything یا داسې I can meet you I can موږ ویلی دی I can زه کولی شم meet you چې ستاسو ملاقات وکم I can meet you anytime هر وخت یا I can meet you every time یا anytime ډېر ښه راځي I can meet you anytime مثلا ته یو چاته وایې مرګلي ته I will buy you anything زه به هر شی درته واخلم I will buy you anything یعنی دا معنی چې I will buy you everything مرګلو وبخئ چې انټرنیټ کې بیا هم ستونزه راغله یو ډسکنیکټ شو بیا کنیکټ شو ویډیو هم هغه دی خو بیا هم درته وایم مرګلو زه وایم چې I will go with you زه به تاسو سره لاړ شم anywhere I can go with you یا I will go with you anywhere زه به هر چیرته تاسو سره لاړ شم یا دا معنی چې I will go with you everywhere نو کله چې مثبته جمله کې anything anywhere anybody anyone یا مثلا دا شیان راشي نو دا به د every په معنا راځي ځکه چې any اصلا په مثبت کې راځي نه خو چې راشي معنا تغییر کوي مثلا I will teach you anything زه به تا ته هر شی درس درکم یا I will teach you everything I will give you anything دا معنی چې I will give you everything I will go with you anywhere دا معنی چې I will go with you everywhere نو دا مرګلو ډیره مهمه خبره وه ممکن تاسو داسې یو پوښتنه پیدا شوې وای په آینده کې نو د دې په خاطر چې مخکې د دې نه چې تاسو ته پوښتنه پیدا شي وبخئ نو ما وغوښتل چې هغه ستاسو پوښتنه زه ځواب کړم نو هغه دغه و چې ما درته ویلي چې any په مثبته کې قطعا نه استعمالیږي دا په نیګیټیو او انټراګیټیو سنټنسز کې استعمالیږي خو کله چې په افرمیټیو یا مثبته جمله کې استعمال شي دا د every په معنا راځي مثلا every time is important for me anytime is important for me یا مثلا I can meet you anytime دا معنی چې I can meet you every time نو مقصد دا ډیر مهم و او مرګلو ډیر مهم درس او ډیر پیچیده و نه پیږم چې تاسو خدای دې وکړي که درس کومه ستونزه وي نو دا د درس په پیچیدګي دلالت کوي مطلب دا چې درس واقعیت مغلق و واقعیت سخت و اصلا ډیر پیچیده و او ډیر و البته حجم د درس زیات و دغه وجه وه چې ویډیو لږه اوږده شوه نو که څه ستونزه وه زه مو خدمت کې یم خدای دې وکړي چې ستونزه نه وي یعنې که بیا هم چېرته په دې هکله کومو ستونزو سره لاس او ګریوان کېدی زه خدمت کې یم نو بیا هم درته وایم چې someone یا somebody یو معنا anyone anybody no one nobody everyone everybody دا د اشخاصو لپاره somewhere anywhere nowhere
everywhere د لوکیشن یا د پلیس دپاره something anything nothing nothing به نه وایي nothing everything دا د شیانو یا د things دپاره البته کارول کیږي نو بیا ما درته سم او any هغه هم تشریح کړه چې څنګه دی په کوم مثبته کې کوم منفي کې سم مې درته وویل چې په ځینو مواردو کې په آفر یا ریکویسټ دپاره په انټراګیټیو سنټنس کې کارول کیږي نو بس مرګلو ډیره مننه چې تاسو د انګلیسي ژبې په زده کړه کې دلچسپي دی او ډیره مننه چې تاسو دغه خپله زده کوئ خو غوښتنه مې دا ده چې د ویډیوګانې نورو مرګلو سره هم شیر کړئ د دې په ځای چې محدود نفر ورنه مستفید شي ښه خبره ده بهتره دی چې ډیر نفر ورنه مستفید شي او زه دغه یوټیوب ته م اچوم نو یوټیوب کې هم تاسې تعقیبوی شئ زما لینک تاسو سره شته دې ترڅنګ مرګلو خپل نور مرګلي په وخت خبر کړئ ځینې مرګلي راځي هغه نوي خبر شوي او اوس تازه خبر شوي وي نو په دې اساس هغو ته ستونزې په دې وي چې درسونه ډېر تېر شوي تقریبا دا دریمه میاشت دی چې موږ درس وایو نو مرګلو بیا هم که څه غوښتنه وه درس پیچیده و سخت و خو دلچسپه درس و ډېر جالبه و ډېر کاربور لري ډېر استعمال او کارونه لري نو انشاءالله خدای دې وکړي چې کومې ستونزې نه وي په دې کې نو واضح کې مو په لوی او متعال خدای سپارمه د ویډیو شیر کړئ نور ملګري مو په وخت خبر کړئ نو انشاءالله بعدي درسونو کې به بیا ستاسو په خدمت کې ومه ښه وختونه